ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل امرالله صالح کوو. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې د کابل امنیتي مسؤلیت پر غاړه اخلي او د قانون په تطبیق کې به په هیڅ چاره هم ونه کړي. ارګ د سلو ولسوالیو لپاره نوي امنیه قومندانان ټاکل شوي. نن په ارګ کې له تازه ټاکل شوو قومندانانو سره ولسمشر غني او نورو لوړ پوړو چارواکو لیدلي. ګلبدین حکمتیار د پاکستانی رسنیو د خبر له مخې ګلبدین حکمتیار د دوشنبې په ورځ اسلام آباد ته سفر کوي. حکمتیار به په دې سفر کې له لومړي وزیر عمران خان، بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي او یو شمېر نورو پاکستانی مشرانو سره وګوري. د هلمند والی یاسین خان رسنیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د جګړې له پیله تر اوسه 300 وسلوال طالبان، 13 امنیتي سرتیري او 10 ملکي وګړي وژل شوي. نوموړي زیاته کړې چې په همدې موده کې تر 10,000 ډیر ملکي وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي. کندهار د ستر پاسوال عبدالرازق خان اسکزي مور د زړه د حملې له امله روغتون ته لیږدول شوې. د هغې د کورنۍ غړي وایي پر نوموړي نن د زړه حمله راغلې. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکو په مرکزي حکومت غږ کړی چې د امریکا د تازه ویجاړو او تړل شویو پوځي اډو څخه پاکستان ته د لیږدونکو پوځي وسایلو او تجهیزاتو مخه ونیسي او پرې نږدې چې دغه وسایل د افغان پوځ پر ځای د پاکستان په واک کې ورکړل شي. دوی وایي که حکومت په دې تړاو لاس په کار نشي نو ولسونه به یې په زور مخه ونیسي. او ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان فوټبال غوره لیګ له لوبډلو سره کتلي. د افغانستان د فوټبال په سږني غوره لیګ سیالیو کې شاهین اسماعیل لوبډلې اتلولي خپله کړې. او وروستی خبر دا دی چې د مصالحې شورا مشر عبدالله وایي که طالبان فکر کوي د امریکایانو له وتو وروسته به په زور امارتي نظام راولي او اوسنی نظام به سقوط کړي نو دوی تېروتي. په هر حال دغه د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا چې سهار چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.